ملګرو تاسو ته به نن ویډیو کې مونږ داسې ماشینان ښایو چې کم تاسو ووینئ نو حیران او پریشان به پاتې شئ. دا دی ووډ چپر ماشین. دا ماشین ډیر زیات طاقتور دی. په دغه ماشین کې لګاتار د کرین په ذریعہ لرګي چې دی هغه اچول کیږي. دا ماشین ډیر زیات تیز کار کوي. د خوند خبره دا ده چې دغه ماشین ته ټرک باندې بره هم لګولی شي. په لویه مقدار کې لرګي کټ کولی کیږي. د دې په ذریعہ واړه واړه ټوټو ته او پوډر ته منتقل کیږي. بیا دغه پوډر په فیکټریانو کې کاغذ جوړولو لپاره استعمالیږي. دا د ایون کلینینګ ماشین. غټ غټ ایونټس نه پس په باغ کې یا په چمن کې ډیر زیات کچره جمع کیږي، کوم چې زر تر زره صفا کول هم ډیر مشکل کاري. د وجنه دا اډوانس 3 ویلر ویکیوم کلینر ډیزاین کړی شوی دی. د دې مخې ته ډیر غټ دوه سکشن ټیوب لګول شوی او دا ډیر زیات طاقتوري. دا ډیر پاور سره کومه کچره چې وي خپل ځان ته دننه راخکي او شاته لګیدلې کنټینر کې دغه ګن جمع کوي. کار کېدو نه پس دغه ګن چې دی دا انلوډ کول هم ډیر اساني. دا دی برف لرې کوونکي ټرینونه. برف علاقو کې چې اکثر ریلوے ټریک باندې برف وشي نو د هغې لرې کول ډیر مشکل کاري. دغه ټریک نه برف لرې کولو لپاره دغه ټرینونه چې دي استعمالیږي او د خوند خبره دا چې کله دا ریل ګاډی ټریک نه برف لرې کوي دا لیدلو کې هم ډیر زبردست کاري. دا دی ټری کټینګ ماشین. دا ماشین دومره تیزی سره بوټي کټ کوي چې تاسو د دې سوچ هم نشئ کولی. دا ماشین لاندې نه بوټي ونیسي او د دې کټینګ ویلز چې دی په تیزی سره د دې بوټي کټ کول شروع کی. دا ماشین دومره تیز او مضبوط دی چې دا د دې بوټي جرړې هم راوباسي او یو مخصوص انداز کې کټ کړي، کوم نه پس چې د دې یو نه بل ځای ته وړل ډیر زیات آسان شي. دا د کار سکریپینګ ماشین. په دې هایدرالک پریس کې ګاډي خپل سایز نه 10 ګونه زیات ورکوټی شي. اصل کې زاړه ګاډي ختمولو لپاره هایدرالک چمبر ته چول کیږي. دا ډیر زیات طاقتور ماشین دی. په دې باندې هایدرالک پریسر اپلای کیږي ځکه د کې ډیر زیات طاقت دی. دا ګاډي هایدرالک کمپریسر ته واچول شي او خپل سایز نه 10 ګونه ورکوټی شي. دې ته ویل کیږي ټرک سپیډ، کوم چې بوټي لګولو ماشین دی. د دې ماشین په ذریعہ غټ غټ بوټي یو ځای نه اونړول شي او بل ځای کې ولګول شي. په دې کې ډیر اوږده هایدرالک لاسونه لګیدلي. دا هایدرالک لاسونه ځمکې ته دننه شي او جرړو سره دغه بوټي راوباسي. جرړو ته نقصان هم نه رسوي او دې انداز سره دا بوټي اوچت کی او بل ځای کې ولګوي. دا د فایر فایټینګ روبوټ. دا ډیر لویه غټه ټیکنالوژي لرونکي روبوټس دي د کوم استعمال چې اور مړولو لپاره کیږي. انسانانو مقابله کې دغه روبوټس ته اور ته ډیر زیات نږدې لیږلی شي. دغه روبوټس ډیر زیات طاقتور وي او د پیچ په شان لرې ځای چې وي هغې ته هم ډیر ښه اسانۍ سره اوبه ویشتلی شي. دا روبوټ نه صرف په اور بلکې په اور کې دننه په خپل ځان هم اوبه اچوي او د دې وجې نه دا محفوظ وي د دې مقصد دپاره چې دوی د اور نه بچ وي. دا دی ټایګر سټون. تاسو به اوسه پورې سړکونه جوړېدل لیدلي خو سړکونه پرنټ کېدل به تاسو نه لیدلي. دا ماشین روډونه پینټ کوي. په دې کې شاته لګولې ټینکۍ چې دا په دې کې ورکران ناست وي او دغه سیزونه ځمکې سره ولګوي او تیزی سره خپل کار شروع کی او ورسره دا ماشین وړاندې رواني. دا ماشین په روغه ورځ کې 300 سکویر میټر علاقه چې دا پینټ کولی شي. په دې کې یو داسې ماشین هم شته کوم کې چې هایدرالک لاسونه لګیدلي خښتې راخلي او ښه مزیدار طریقې سره یې په روډ کې لګوي. دا د ریپټن. دا هم ډیر زیات اډوانس ماشین دی کوم چې بوټي سایز ته راوستلو لپاره استعمالیږي، یعنی ښایسته انداز کې کټ کول. په باغ کې ټول بوټو ته یو رنګ او یو سایز ورکول ډیر مشکل کاري، خو د دې ماشین په ذریعہ په زرګاو بوټي هم ته چې کله نمبر ورکې هغه شانتې کټ کولی شي او یو سایز ورکولی شي. دې ماشین ته ویل کېږي ټچل WB7. دا ډیر شاندار ماشین دی. باغونو کې د ننه ټریکونو باندې اکثر بې ضرورته ګاز چې دی هغه کیږي نو دغه ګیا لرې کولو لپاره د دې ماشین استعمال کیږي، کوم چې په لیدو کې هم ډیر ښه نه ښکاري او د دې لرې کول هم ډیر مشکل کاري. دا ماشین ډیر اسانۍ سره دغه ټریک صفا کی، هغه هم ډیر تیزی سره. ملګرو د ماشینونو باره کې تاسو څه خیال لرئ او په دې کې کم ماشین تاسو ته ډیر زبردست او دلچسپ ولګېدو موږ ته کمنټ کې ضرور ووایئ. دا ویډیو لایک او شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د خپل ځان او چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.